القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم مشهور معنی الله په دې په مقصد دې حروف. ذالک الکتاب دا پورا کتاب لا ریب فیه نشته دې هیڅ شک پدې کې چې دا د الله د خوا نه دی. هدى للمتقین لار خودن کې دې تقوا والا ہوتا. الذين كسان يؤمنون بالغيب چې ایمان لري په وحی باندې یا ایمان لري په هغه سيزونو چې په سترګو ورته نه ښکاري، لکه الله شو، جنت شو، دوزخ شو، د قبر عذاب شو، احوال د قیامت شو، احوال د حساب او د کتاب شو. ويقيمون الصلاة او په پابندۍ سره کوي ټول منځونه او په نورو کې هم دراوستو کوشش کوي. ومما رزقناهم ينفقون او ځینې د هغې مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی لګوي د الله په لاره کې. والذین یؤمنون او متقیان هغه خلق دي چې ایمان لري بما انزل الیک فهغه کتاب چې را لېږل شوی دی تا ته، وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو چې را لېږل شوي دي ستا نه وړاندې. وبالآخرة هم یوقنون او خاص کر بیا په آخرت باندې دوی پورا یقین لري. اولئک علی هدى من ربهم دغه کسان چې په دې صفاتو سنبال دي، ایمان بالغیب، اقامت د مانځه، ورکول د مال د الله په لاره کې، د الله په کتابونو ایمان ساتل، په ورځ د آخرت باندې یقین کول. په دغه صفاتو باندې جوړ خلق علی هدن دا په هدایت باندې دي من ربهم د طرفه د رب د دوی نه. واولئک هم المفلحون او دا کسان همدی پورا کامیاب دي. پورا کامیابی معنی مې پرون درته کړې وه، هغه دا چې اولا به جنت ته داخلېږي، دوزخ ته به سر نه لاړ نشي. پاتې شو هغه خلک چې لوی ګناهونه تېر شوي دي، هغه هم کامیاب دي خو پوره کامیاب نه دي. نو معتزله وغیره چې په دې باندې استدلال کوي، هغه استدلال د هغوی غلط دی او بې ځای دی. ان الذين كفروا بېشکه کسان چې کفر کړی دی، حق پټ کړی دی په ضد باندې، سواء علیهم برابر ده په دوی باندې. انذرتهم کته ویره دوی لرا یا ونه ویره دوی لرا ایمان نه راوړي. مانستا یې رول او نه یې رول دوی ته یو شان دي. ختم الله علی قلوبهم د ایمان د نه راوړلو نتیجه دا شوه چې مهر ولګاوه الله د دوی په زړونو، وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو، وعلى ابصارهم غشاوه او د دوی په سترګو باندې پردې دي. ولهم عذاب عظیم او د دوی دپاره د عذاب لوی. اولني 15 آیاتونو کې د اولې ډلې بیان، وروستني 2 آیاتونو کې د مغضوب علیهم بیانو. اوس د دې نه وروسته د دویمې ډلې بیان کوي چې هغې ته ضالین وایي.
هغه ته منافقان وای ومن الناس من يقول ځینې د خلکو ناغه دي چې وای آمنا بالله من ایمان راړل په الله باندې او بالیوم الاخر او په ورځ ستنې باندې یوازې په دې باندې کار نه کیږي خدا چې ایمان بالله اول د ایمان بالاخر دا رستنې د انسان د جون خبره کې په دې وجه دا مینس کې په خپل فکراله وما هم بمؤمنین الله فرمای نه د دوی د ایمان والا یخادعون الله دوکا کوي د الله سره دوکا کوي د رسول الله سره دوکا کوي په خپل ګمان کې د الله سره والذین آمنوا او دا کسان سره چې ایمان والا دي وما يخدعون الا انفسهم دا حصر په اعتبار د انتها سره د عاقبت سره د هر فعل یو ابتداوی بل انتهاوی د هر فعل یو اولی بل غایوی د هر فعل غایا او دارنګي عاقبت لري نو دا وما يخدعون چې کوم حصر تراوته دي دا حصر په اعتبار د عاقبت سره دي دوی دوکان کوي د عاقبت په لحاظ الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره ځکه د دې دوکې نقصان نه الله تشتا نه رسول الله تشتا او نه ایمان والا او تشتا د دې دوکې نقصان صرف هم دوی ته د دې وجنه حصر وکړو وما يشعرون او دې نه پوهیږي فی قلوبهم مرض د دې په لونو کې بیماری ده کمزوری ده شک ده نفاق ده فزادهم الله مرضا فزیاد کړ دوی لره الله بیماری ده دوی ځکه چې الله وخت نعمتونه په ایمان والا وبانه او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوي او څومره چې په هغه باندې نعمتونه کیږي نو دوی سره کینه کوي کینه اضافه کیږي په دې وجبانه زیادت په مرض کې راغی یاداده چې نوې آیاتونه راځي او دوی د هر آیات خلاف کوي نو درستنی دراتونه مخ کې په مخ کې نو لسو یا شلو آیاتونه باندې کفر او بیا چې روسته پنځراله پنځوي شو چې بیا روسته پنځراله دیر شو دغه چې وخت باندې د دوی دا بیماری اضافه کیږي ولهم عذاب علیم او د دوی د پاره د عذاب در کوونکې بما كانوا يكذبون فوجد غيبان چې دروغ ویل واذا قيل لهم كلب چويل شدويتا لا تفسدوا في الارض فساد مکوي پس مکه کې فساد معنا مې کړي وا لغت په لحاظ باندې بيوسيز وتل استقامت خپلنا دای معنا لغوي وا یو شی به فائدې ګرځیدل دای معنا لغوي وا او په اصطلاح کې افساد د نظام العالم ده د عالم نظام بربادول او دا غیر پر لس اسباب قران کریم ذکر کړي او پرنه خبره وشوه قالوا دی وی انما نحن مصلحون یقینا موږ خو یو اصلاح کوونکی دو من چې جوړ کو د خلکو من چې عداوت او دشمنی ختمو الله فرمای الا انهم هم المفسدون خبر شي بشک دوی ام دی د فساد کوونکی ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي معنا دی د سارونم په چا خوالي چې په محسوسات باندې دی نه پوهیږي نو په معنویات به څنګه پوه شي واذا قيل لهم کله چې به ویل شو دوی ته امنو ایمان راوړی د ایمان چې مقرون وي د چا سره د یقین سره کما امن الناس لکه چې ایمان راوړی دی هغه کامل خلقو او دارنګي مضبوط خلقو چې هغه مهاجر او انصارو قالو دی وی انو منو آیا من ایمان راوړو کما امن الصفها لکه چې ایمان راوړو هغه به وقوفو صحابه ته نسبت کاوه د به وقوفو انصار ته نسبت کاوه د به وقوفو مهاجرینو ته نسبت کاوه د به وقوفو الله دا غوی د طرفه جواب ورکړي الا انهم هم الصفها خبردار بشک دوی ام دی بی وقوف ولكن لا يعلمون لیکن دی نه پوهیږي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای
الله وی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب زما د دوستانو سره زما د اولیاء سره چې څوک دشمنی کوي زما د خوان هغه ته اعلان جنگ دی صحابه د الله دوستانو صحابه الله تخوخ مخلوق هغه ته چې دای کنزل شروع کړ نو داغه جواب الله په خپل ورک الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا کله چې یو ځای شدوی داغه خلق سره چې مؤمنان دي قالوا دی وی آمنا به آمنا من ایمان راوړل وإذا خلوا الى شياطينهم او کله چې لاړ شي خپل سردارانو ته خپل لیډرانو ته قالوا انا معكم دی وی من خود تاسو سره یو زمونږ تاسو عقیده یو ولا زمونږ تاسو دین یو دی او دارنګي زمونږ تاسو موقف یو دی یو موقف خواندان یو انما نحن مستهزئون کتا سمنګ د ایمان والا او پتن کې لیدیو دا کوم پاغه پورې خندا کو الله یستهزئ بهم الله رب العزت با سزا د ټوک ور کې دوی ته هغه خلق چې دا د الله صفات نه غني او چې څوک دا د الله صفات غني صفا خبره ده الله یستهزئ بهم الله خندا کوي په دې پوری بنده خندا د خپل شان مناسب د الله د خپل شان مناسب ويمدهم في طغيانهم او زیتوی دوی لرا سرکشو دو دیکی یا مهون پریشانا په داسې حال کې چې متردد دي حیران دي اولئک الذین اشتروا الضلاله دا هغه خلک دي چې غوړه کړه گمراهی په مقابل د هدایت کې یو معنا او کې اشتراف معنا دا خستلو شي نو هغه ویل کېږي ادا کول د قیمت د پاره د حصول د مبيعي بیا قانون دا دی چې با داخليږي په ثمن باندې نو بل هدا کې باور باندې داخل شوی دی معنا دا ده ضلالت مبيعه ده او هدایت چې دی دا هغه راس المال له او قیمت ته لیکن په دې باندې اشکال فورن ما کړو چې دوی سره هدایت وونه نو څنګه الله فرمایي چې گمراهی په هدایت واخله ما مخکې تاسو ته تشریح کړو چې هدایت وو مرتبه لري یو مرتبه دغه هدایت فطریه هغه جبله او جبلیه هدایت چې ورته وایي هغه ورسره نو هغه ورکه او گمراهی واخله فما ربحت تجارتهم پس ګټه ونکړه د دوی تجارت دا نسبت مجازن او اصل حقیقی نسبت به جوړیږي فما ربحوا فی تجارتهم ګټور نشو دی په خپل تجارت کې وما كانوا مهتدین او نو دی په سملار